الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله رب العزت په توفیق سره بسورة البقرة 283 نمبر آیت پورې خبره شوې وه او په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت بعض آداب او مسائل بیانول چې د هغې تعلق د قرض و د لین دین سره دی او په دې 283 نمبر آیت کې اخرنی خبر الله دا کړې ده والله بما تعملون علیم او الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ پوهه دی یعنې د الله علم پراخه دی څوک ترې پټېدی نه شي څوک ترې پناه کېدی نه شي اوس په دې روان آیت کې دا خبره ذکر کېږي چې ځمکې او اسمانونو کې چې څه دي د الله دي او تاسو که یو خبره پټوئ هم الله ته معلومه ده که ښکاره کوئ هم الله ته معلومه ده د الله علم دومره پراخه دی د الله په نزد دا نشته چې دا پټ ته او دا ښکاره ده هر څه الله ته واضح دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول د الله مخلوقات دي او د الله د باچایي لاندې دي نو څنګه به د هغه الله سره د خپلو مخلوقاتو علم نه وي او څنګه به د هغه الله نه هغه مخلوق پټ شي او پناه شي چې هغه پیدا کړي هغه دي نو ځمکې او اسمانونو کې چې څوک هم دي سره د ځمکې او اسمانونو د ټول د الله په بچایي کې دي وإن تبدوا ما في أنفسكم او که تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټوئ هغه يحاسبكم به الله حساب به کوي تاسو سره په هغې باندې الله فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي هغه چاته چې خوښه شي ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي هغه چاته چې ویې غواړي والله على كل شيء قدیر او الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی کله چې الله رب العزت دا آیتونه راولېږل خصوصا دا آیت چې تاسو چې څه ښکاره کوئ او که څه پټوئ الله ته معلوم دی او الله به درسره حساب کوي یو روایت کې داسې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی عمر عبدالرحمن بن عوف معاذ بن جبل بعض نور صحابه کرام رضی الله عنهم رالو او د رسول صلی الله په مخ کې به دې زنګنانو را پرېوتو د عاجزۍ د لاسه او دی وی ای د الله رسوله زمونږ دی په الله قسم وي داسې سخت آیت په موږ باندې نه دی راغلی لکه څنګه چې دا آیت راغی لکه زړه کې چې کومه خبر راځي الله به دې موږ رانیسي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي هکذا انزلت دا آیت نازل شوی دغه شان دی نو هغوی بیا وایي چې یا رسول الله دا خو موږ هلاک شو دا خو ډېره ګرانه شوه چې په زړه کې یو خبر راځي الله موږ سره د هغې حساب کوي نو رسول الله وسلم غوسه شو ورته یې وي ستاسو که څه هغه خبرې ته اراده ده کومه خبره چې بني اسرائیلو کړې وه بني اسرائیلو ته چې کله موسی علیه السلام خبره وکړه نو هغوی سمعنا وعصینا موږ واورېد او موږ یې نه منو تاسو ګورئ داسې وایئ تاسو وایئ سمعنا واطعنا موږ واورېد او موږ یې منو هغوی نه رسول الله دغه زموږ مطلب نه دی خو دا مسله ډېره ګرانه ده چې الله په هغه سبب موږ سره حساب کوي څه چې په زړونو کې راځي نو الله رب العزت بیا اسانتیا راوسته او روان دو آیتونو کې الله رب العزت دا خبره واضحه کړه چې خطا او هیر په دې الله تاسو نه رانیسي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله زما امت ته هیر معاف کړي دي خطا یې ورته معاف کړې ده او په زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي دی ورته معاف کړي دي اوس دا آیت داسې منسوخ نه دی چې دې هر څه ختم شو منسوخ نسخ دا خو په حلال او حرامو کې راځي داسې حلال او حرام مسله خو نه ده ګوره په زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي هغه دوه قسمه
یو قسم هغه دي چې الله په موږ رانیسي نو دا د هغې دپاره شو بل قسم هغه دي چې الله په موږ نه رانیسي لکه اوس یو سړي په زړه کې هسې شیطان ورته وسوسې اچې راچې عارضي به کې اوړي راوړي او دی ځان منع کوي د هغې نه او دغه طرف له توجه نه ورکوي رب العالمین په دې خبرو موږ نه رانیسي دا د الله رحم دی یو هغه دي چې په زړه کې ښه پخې نافرمانیانې پرتې دي دننه د ګناه خبرې نور داسې څه چې هغې کې د الله نافرماني عارضي نه وي بلکې د سړي کې پخپله دا خباست پروت دی او د نافرمانیانې او د ګناهونو الله په دې رانیوه کوي ګوره حدیث کې دا راځي رسول وسلم وایي چې څوک د نیکۍ اراده وکړي ښه یقیني هسې هغه اراده نه لکه بعض وایي زه ته اراده وکړه زه مه خو اراده وکړه دا خو دروغ دي د اول نه ستا زړه کې دي چې زم نه کوم نه خو اراده مې کړې دا خو ته دروغ وایي نه چې د چا په زړه کې په ښه اراده ده د یو نیک عمل چې زه به یې کوم او بیا په منځ کې څه عذر راغی د هغې دلاسه ده ونه کړه رب العالمین وله نیکي ورکوي اجر وله ورکوي ولې ځکه چې د اراده پخه وه بیمار شو بله مسله راغله بده راغله دا د الله رحم دی عمل یې کړی نه دی الله وله اجر ورکو دغه شان چې په زړه کې د ګناه اراده راشي او دې سړي بیا ځان د ګناه نه منع کو د الله د یېرې د راسه رب العالمین وله نیکي ورکوي یو اجر ورته ملاوي یو اجر ښه د دې دا مطلب نه دی چې هر ټیم که د چا په زړه کې سوچ راشي او د دغه ګناه ونه کړه الله وله اجر ورکوي کله د سړي په زړه کې ښه په ښه اراده وي د ګناه کولو خو طاقت یې نه وي نو ده د الله د یېرې نه خو نه ده پرېښودی دی خو الټه به رانیوی کېږي نو زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي دا ټول یو شان نه دي بعض خبرې هغه دي چې الله پې موږ نه رانیسي بعض خبرې هغه دي چې الله پې موږ رانیسي یعنې چې سړی خوشحاله شي جره بس چې څو پورې د عمل نه کړی الله تعالی نه رانیسي نه په بعضو اوقاتو کې په بعضو اوقاتو کې سړی د الله د یېرې نه هغه ګناه ونه کړي هغه خبره ونه کړي هغه عمل ونه کړي ده ته به الله اجر ورکوي رانیوه خو پرېږده الله به اجر ورکوي خو چې د یو سړي په ښه اراده ده یو سړي اراده ده زه را پلانې ووجنم خو څه لار جوړه نه شوه د هغه د وجلو ده به الله اجر ورکوي ته خو په ښه اراده کړې دی به رانیوی کېږي یو سړي ښه په ښه اراده کړې ده چې زه نشه کوم دوکان ته لاړ نشه نه وه ده به الله اجر ورکوي ځکه چې نشه نه وه نه ده خو اراده کړې وه د ګناه د کولو خو طاقت یې نه و څه لار ورته جوړه نه شو دې آیت کې یره هم ده چې څه تاسو راښکاره کوئ څه پټوئ الله وایي ما ته معلوم دي زه به ورسره حساب کوم یره هغه دا ده چې کله هم ته ګناه کوې که نه د خلکو نه پناه نو دا آیت ساته ګوره د الله نه پناه نه که ته د دیوال نه پناه ته د الله نه پناه نه که د شپې تیاره ده نو کوم رب چې د تیاره پیدا کړې ده د هغه نه خو پټ نه یره چا وانه اورېدو چا ونه لیدمه او صرف په موبایل کې یا د موبایل نه به دا شیزونه ډیلیټ کوم ته خو به هر څه د هغې نه ډیلیټ کړې خو د رب العالمین سره چې کوم حساب دی د هغې نه به یې څنګه ډیلیټ کړې د هغې نه به یې څنګه صفا کړې نو څه چې تاسو راښکاره کوئ الله وایي یا څه پټوئ یحاسبکم به الله الله ورسره د هغې حساب کوي ها بیا د الله خوښه ده چې چا ته معافي کوي او چا ته عذاب ورکړي خدای یاد ساتئ چې کله داسې ګناه واقع شي چې د هغې داسې انسان کافر کېږي لکه یو سړی شرک وکړي دا اوس الله مضبوطه فیصله کړې ده چې څوک په شرک باندې مړ شو دته بخښنه نشته نو دا چې که الله وغواړي معاف به یې کړي که الله وغواړي عذاب به ورکړي دا هغه ګناهونو کې دی چې د شرک نه کتی دي لکه یو سړی دی ګناه کبیره یې کوله او مړ شو موږ وایو چې دروغ وي دروغ ګناه کبیره ده مثال او دی مړ شو توبه یې ونه ویسته اوس دی د الله د مشیت لاندې دی که الله وغواړي د قیامت په ورځ دته به بخښنه وکړي او که الله ونه غواړي عذاب به ورکړي او دا اختیار ټول د الله سره دی په مخلوقاتو کې داسې څوک نشتي لکه څنګه چې د بعضو ګمراه فرقو ورده عقیدې دي څوک وایي د فلاني بزرګ په لاس کې جنت او جهنم دی څوک وایي د بعض وایي د علي رضی الله عنه په لاس کې جنت او جهنم دی څوک وایي د رسول وسلم په لاس کې د قیامت پورې جنت او جهنم دی نه جنت او جهنم او دې ته به څوک نه نوځي څوک نه نوځي دا ټول اختیار د الله سره دی له بل چا سره نشته ها بعضو مخلوقاتو له صرف الله گنجایش د دې ورکړی چې دې سفارش وکړي د چا په باره کې اگر سفارش هم الله کوي څو ورځې مخکې موږ خبره وکړه چې الله راضي او الله اجازت ورکړي نو د الله د باچایي نه بهر خبره نشته په دې روانو ایتونو کې بیا رب العالمین صحابه کرامو ته مسله اسانه کړه چې نه په هر خبر رانیوه نشته
نو سوال زړه ته دا راځي چې الله د مخکې نه ولې دا مسله داسې نه بیانولی چې اول یې دا بیان کړی چې تاسو به زه رانیسم په هره خبره باندې یا زړه کې چې ساوړي راوړي ګوره دا امتحان دی پته ولګي کله رب العالمین مسله سخته راولېږي بیا یې اسانه کړي چې د سختې مسلې په دې وخت کې د خلکو د ایمانونو پته ولګي هر وخت خو به داسې نه چې څه موږ غواړو یا به الله وایي او نه به هر وخت پستې او اسانې مسلې امتحان هم وي کله سخته راشي کله مشکل راشي نه کې د ایمان پته لګي دا اخرني دوه آیتونه د سورې بقرې چې کوم دي دا ډېر اوچت شان والا آیتونه دي ډېر اوچت شان والا او حدیث کې دا راځي صحیح بخاري کې او صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه چا چې د شپې دغه دوه آیتونه د سورې بقرې ولوستو د اخرني دا به ورله کافي شي او حدیث کې داسې راځي دا حدیث امام احمد راوړی دی امام نسائی راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله مالا د اخرني آیتونه چې کوم د سورې بقرې دي دی مال راکړي د داسې خزانې نه چې هغه خزانه د عرش لاندې ده لم يعطهن نبي قبلي زمانه مخکې یو نبي ته الله داسې آیتونه نه دي ورکړي او یو حدیث کې داسې راځي امام نسائی راوړی دی حذیفه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده فضلنا على الناس بثلاث الله موږ غوره کړي وو په نورو امتونو باندې د درې خبرو د لاسه یو دا چې الله رب العزت موږ له ټوله ځمکه جومات ګرځولی ده موږ هر ځای کې لمونځ کولی شو او د ټولې ځمکې دا خاوره چې ده الله زموږ دپاره پاکه ګرځولې ده موږ پرې تیمم کولی شو یو دا دویمه او زموږ صفونه په منځه کې الله داسې ګرځولي دي لکه څنګه چې د ملایکو صفونه دي او درېیمه دا چې الله رب العزت د سورې بقرې اخرني آیتونه مال راکړي دي د یوې خزانې نه چې هغه د الله د عرش لاندې ده او دا زمانه مخکې نه چاته داسې ورکړی شوي دي او نه به چاته داسې ورکړی شي یو حدیث کې داسې هم راځي امام ترمذي راوړی دی نعمان بن بشیر رضی الله عنهما وی الله رب العزت د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې یو کتاب لیکلی او د هغې نه دوه آیتونه هغه 2000 کاله مخکې چې ځمکې او اسمان د پیدایش نه مخکې څه لیکل شوي دي د هغې نه الله دوه آیتونه رالیږلي دي چې په هغې باندې سوره بقره ختمه کړې ده او هر کله چې په کور کې پرله پسې 3 شپې دا دوه آیتونه ولوستی شي نو هغه کور ته شیطان نه رانږدې کېږي هغه بل حدیث موږ بیان کړی د سورې بقرې په اوله کې چې جبریل رسول الله وسلم ته وویل دا وګوره په ملایکو کې یو ملک راکوشي چې مخکې نه دی راکوشی اسمانونو کې داسې دروازه کوراو شو چې دا مخکې نه دی کوراو شي هغه چې کله د رسول وسلم خوا ته راغی نو رسول وسلم له یې زیری ورکوي ابشر بنورین تا له زه زیری در کوم په دوو رڼاګانو سره ستا نه مخکې یو نبي ته نه دي ورکړی شوي فاتحة الکتاب و خواتیم سورة البقره سورة الفاتحه او د سورې بقرې د اخرني دوه آیتونه یو روایت کې داسې هم راځي او دا روایت امام احمد راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأوا هاتین الآیتین من آخر سورة البقره دا دوه آیتونه ډېر لولئ چې د سورې بقرې په آخره کې دي فإن الله اصطفى بهما محمدا صلی الله علیه وسلم الله رب العزت په دې دوه آیتونو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره کړی دی داسې آیتونه مخکې چا نه دي ورکړي نو دا ډېر فضیلت والا آیتونه دي دا دوه آیتونه چې دي او دا ورسره یاد ساتئ په دې اخرني آیتونو کې رب العالمین د سورت ټوله خلاصه ذکر کړې ده د سورت خو تقریبا 2 سپارې دی هغه ټوله موضوع بیا په اخره کې راغلی چې هغه موضوع د ایمان ده او د توحید ده په ټولو انبیاو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان په آخرت باندې ایمان هغه ټوله خبر الله هغه اخره کې لنډه موږ ته ذکر کړې ده آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول داسې ښکاري لکه دا چې د یو سوال جواب وي لکه څوک دا سوال دا دومره اوږد صورت ووایي که نه او بیا زړه کې دا سوال راشي چې په دې صورت باندې به عمل څوک کوي دا خو ډېر ګران کار دی او دې کې خو ګران احکام دي او دې کې دا دي او دې کې دا دي جواب یې داسې میلاو شو چې رسول هم دا صورت مني او د هغه چې کوم تابعدار مؤمنان دي هغوی مني هغوی پې عمل کوي هغوی ته خو آسان دی عمل کول اسانیږي چې کله انسان اراده وکړي الله ورله توفیق ورکړي او الله ته عاجزي وکړي
خو چې ته لرې نه ګوري نو سړی ورته دا کار څومره ګران دی. لکه هسې مثال په ولی درس ته کېناسته یو سړی دې سره عادت نه دې طرف ته توجه شته چې لرې نه ګوره به څومره ګران کار دی. یا بیانول شو لکه د قرآن تفسیر کوي د اول سر نه آخري سره به څومره ګران کار بیا په روژه کې او دا څومره ګران کار دې کې شک نشي دا ګران کار دی. خو دا بیا الله ثاني بعضو خپلو بندګانو ته. نو دې آیت کې دا خبره بیانېږي چې رسول او مؤمنانو خو ایمان راوړی دی هغوی خو په دې صورت باندې عمل کړی دی. آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول. رسول نه مراد زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم دی. بما انزل الیه من ربه هغه وحی چې نازله شوي د هغه ته د طرف د رب د هغه نه. والمؤمنون او مؤمنانو هم رسول او مؤمنانو ایمان راوړی. دې نه دا مسله وته چې رسول الله وسلم ګوره د الله بنده دی د هغه سره داسې اختیارات نشته چې د الله د دین نه پکې وځي. الله هغه هم ایمان راوړی دی په هغه وحي باندې. کل آمن بالله هر یو ایمان راوړی دی په الله. هر یو یا ټول دا څوک دي؟ صرف مؤمنانو؟ ټولو مؤمنانو او رسول ایمان راوړی دی. ایمان په چا راوړی؟ په الله باندې. وملائکته او په ملائکو د الله. وکتبه او په کتابونو د هغه. ورسله او په رسولانو د هغه. ټولو ایمان راوړی. چې کوم ذکر شو په الله ایمان په ملائکو ایمان په کتابونو په رسولانو دې وضاحت مخکې شوی دی او دا د ایمان په ارکانونو کې هم دي. لا نفرق بین احد من رسله فرق نه کوو موږ په منځ د یو تن کې د رسولانو د هغه نه. ټول رسولان منو فرق په ایمان کې نشته. نور فضیلت لري بعض په بعضو باندې وضاحت مخکې شوی. وقالوا سمعنا واطعنا او دوی وایي چې واورېده موږ او تابعداري کوو موږ. د صحابه کرامو ویلي او چې کله رالو که نو یا رسول الله د آیت خو ډېر سخت رسول صلی الله علیه وسلم تاسو وایي چې سمعنا واطعنا هغوی ووایي چې ووایي الله د هغوی خبره دلته ذکر کړه. وی دوی وایي چې موږ واورېده موږ یې تابعداري کوو. دا د مسلمان شان دی چې چرا به نه کې څنګه ولی او پلار او نکاح او ملک او جبه او عمر او ځواني او دا کیسې غاړې ته غفرانک ربنا بخنه غواړو تا نه ای رب زموږ. والیک المصیر او خاص تا طرف ته درګرځېدل دي. آخرت کې هم ګرځېدل آخرني ګرځېدل هغه الله ته دي او دنیا کې هم چې انسان نه کله ګناه وشي د دینداره سړي نه نو دی واپس ګرځي الله ته په توبې ویستو سره. دا شان عبادت هم صرف د الله کوي دا هم الله ته ورګرځېدل دي. د ایمان او عقیده ده چې د عبادت حقدار یې یوازې الله دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نه ورکوي الله هیڅ نفس ته مګر په اندازه د وس د هغه. دا د رب العالمین طریقه ده. تکلیف مطلب بوج نه ایږدي په یو بنده باندې مګر د هغه د وس مطابق. او زمونږ د دین ته وګوره که نه د الف نه د یا پورې او که چا داسې مسله را پیدا کړه ما ته به یې ووایي بیا په دې کې داسې مسله نشته چې زمونږ د وس نه بهر وي. سوچ پې وکړئ دا په دین کې کومه مسله زمونږ د وس نه بهر ده. او که چېرته چا بعض حالات ذکر کړو چېرې غریب سړی دی هغه وایي چې زکات زما د وس نه بهر دی نو په تا زکات شتي نه ته څنګه دا مسله بیانوې. یو سړی وایي یاره بیمار دی او په ولاړه لمونځ نشي کولی په ناسته کوي شریعت هغه دپاره بل حکم بیان کړی خو داسې مسله څوک نشي را پیدا کولی چې هغه زموږ د وس نه بهر وي. دا کیدی نشي چې الله دې په بندګانو هغه څه لازم کړي چې هغه د بندګانو د وس او طاقت نه بهر وي. دا د الله احسان دی. لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت د دغه نفس دپاره بدله د هغه عمل ده چې ده کړی دی او په دغه نفس سزا د هغه عمل ده چې ده کړی دی. که ښه دې کړي دي لها بدله به دې ته ملاوي که بدې کړي دي علیها بدو سزا دې ته ملاوي.
لنډه خبره الله وکړه. که ښه کې یو ځان سره کې او که بد کې ځان سره کې. ستا دا ښه کول د الله سره ښه کول خو نه دي، او ستا دا بد کول د الله سره بد کول خو نه دي. بعض چې داسې لکه دینداري وکړي نو بیا تقریبا دې خبرې ته جوړي چې ویې کړي چې زه د الله سره ښه کوم چې زه د هغه بندګي کوم. نیکه مې کوم. او بعض دین د چا د غوسه کولو دپاره وایي زه به دا ګناه وکړم. لکه دینداره سړي سره ورانی شي که نه، هغه ورته یو نصیحت کړی و یو وخت کې چې داسې کوه، اوس خو بالکل نه کوو. زه دا مطلب دی چې اوس یې ونه کوم چې دغه عالم یا دغه دینداره سړی یو بس د آخرت لاره تباه و برباد شو او ته ځان تباه کړي. خپله فایده ده خپل نقصان دی. ربنا لا تؤاخذنا، ای ربه زمونږ مه رانیسه من. بعض علما وایي دا دعا مؤمنانو غوښتلې ده، د الله دومره خوښه شوه چې قرآن کې ذکر کړې ده. او حدیث کې دا راځي چې دا دعاګانې کله مؤمنانو وغوښتې نو رب العالمین ورته وایي قد فعلت ما داسې کړي دي ما داسې کړي دي. درې پېرې ورته وایي دا دعا ستاسو قبوله شوې ده. او بعض وایي دا الله موږ ته ښیي چې داسې دعا د الله نه غواړي. ربنا لا تؤاخذنا، ای ربه زمونږ مه رانیسه من، ان نسینا که چرته هیر کو من حکم ستا، او اخطأنا یا خطا شو من. یا الله که موږ نه څه هیر وشي موږ مه رانیسه، موږ په خطا مه رانیسه. ورسره دا مسله یاده کړئ هیر دوه قسمه دي. هیر دوه قسمه دي، په یو باندې الله تعالی رانیسي. ګوره یو هغه سړی دی چې دینداره سړی دی، د الله د احکامو پابند دی، ورته نه خبره یې هېره شوه، داسې سړی الله یې نه رانیسي. یو سړی دومره بېدینه دی چې د بېدینۍ د لاسه د ده نه د الله احکامات هېر دي، دی هم الله یې نه رانیسي. بیا خو مزې شو، بیا د رانیوي کېږي څوک. لکه اوس یو سړی دی د مثال والا ښه د مانځه پابند دی، یو وخت داسې راغی چې د هغه نه هېر شوي یو وخت مونځ تېر شوی، بیا ورته که رعایت شو په بل ټیم وکړو، یا د سره رعایت نه شو ورته دنیا نه دغه شان ده، الله یې نه رانیسي. یو سړی دومره بېدینه دی چې د سره مانځه له توجه نه ورکوي، د ده نه هم هېرېږي. د ده دا هېر او په هغه هېر کې فرق دی. هر هېر الله موږ ته نه معاف کوي. دا ډېره قیمتي فایده یاده کړي. بل دا چې که موږ خطا شو موږ مرانیسه، خطا هم دغه شان دوه قسمه ده. یو هغه خطا دی چې سړي ته د مسلې پته نشتي، نه غواړي چې د الله د حکم خلاف ورزي وکړي، خو یو کار کې واقع شو. یو هغه دی چې هغه بېدینه دی، دې طرف ته د سره توجه نشته چې د الله د احکامو خلاف ورزي کېږي او که نه کېږي، نو دغه رانیوی کېږي. ربنا ولا تحمل علينا، او ای ربه زمونږ مه بار کوه په موږ باندې اصرا درون بوج، كما حملته على الذين من قبلنا، لکه څنګه چې بار کړی و تا په هغه کسانو باندې چې زموږ نه مخکې وو. یعنې یا الله په موږ باندې درانه احکام مه بار کوه، لکه څنګه چې تا په پخوانو امتونو باندې بار کړي. پخوانو امتونو کې ډېرې ګرانې مسلې وي، د هغوی په وخت کې هغه د هغوی دپاره وي او د هغوی سره مناسب وي، ځکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، زموږ دپاره ګرانې وي. والله احسان دا وکړو چې هغه ګرانې مسلې او را به شي انشاءالله د رسول وسلم په باره کې چې دا پیغمبر الله را لېږلی دی دپاره دی چې هغه درانه احکام چې پخوانو امتونو باندې وو چې هغه الله دې امت ته معاف کړي. نو د مؤمنانو دا دعا الله قبوله کړې ده. یا الله په موږ باندې هغه درانه بوجونه مه بار کوه کوم چې په پخوانو باندې وو. ورسره ګوره دې کې یو فایده ډېره قیمتي یاده کړې، غټې غټې مه وایه، به یې سرته رسولی نه شي. دا نو سړی په دیندارۍ کې هم د حدودو نه اوړي. ته ورته یې ګوره د شپې اجازه شته چې سړی خوب هم کوي تهجد هم کوي، څه ټایم خوب نه، بس چې سړی تهجد کوي بس سر ته به یې ونه رسوي. بیا د دوه درې ورځو ګرمي دي، دا ګرمي به دې بیا ختمه شي. روجو مسله بس یاره بس سړی چې بس داسې مسلسل روجې نیسي که نه، وی به یې نه رسوي بیا سر ته. دغه شان نورې صدقې شو، یا بله مسله شو بله مسله شو، الله ته دا سوال کوه یا الله عفو راته کوه. څه چې راباندې الله لازم کړي دي په هغې کې زموږ دا حال دی. بله زموږ د منښتې خبره ذکر کړه که چې منښت یو سړی په ځان باندې یو کار لازمي چې الله پرې نه دی لازم کړی، نو چې لازم دي کو او ځان دې ګرم ګرم کو
اوس به څه کې او به سر ته رسي. ربنا ولا تحملنا اے ربا زمونږ او موچتو په موږ باندې یا مبارکو په موږ باندې ما لا طاقة لنا به هغه څه چې نشتی طاقت زمونږ په هغې باندې واعف عنا ومعافي کوه موږ ته واغفر لنا وبخنه وکړه موږ ته وارحمنا ورحم وکړه په موږ باندې أنت مولانا تدوس زمنگي فانصرنا على القوم الكافرين نمرستو كزمن سر بخلاف دا قوم كافرانو. الله رب العزت دا دعا قبول کړو درې پیریو ته الله ویلو ما قبول کړم ما قبول کړم ما قبول کړم. نو د دومره قیمتي دعا لري چې الله بیا قرآن کې راوړه دا هو قبول شوی دا نبی اولی الله راوړه موږ ته ښیي چې دعا غوښتو طریقه دا او دا دعا یاده کوي په مخې د الله نه غواړي او موږ دې ته هر وخت ضرورت لرو. د صورت اول سر کې د ایمان خبره شوې وه په کتابونو باندې او د مؤمنانو صفات بیان شوي او د صورت په آخر سر کې هم دقه خبره ده. په کوم ځای کې ده؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون او په اول سر کې هم دا خبره شوې. نو د صورت اول سر د آخرني سر سره هغه تړلی شوی دی. و د دې نه بعد چې کوم صورت دی صورت آل عمران. صورت آل عمران مدني صورت دی او په دې کې 200 آیتونه او مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره دا 3 نمبر دی. نازلېدو په اعتبار سره دا 9 نمبر دی. او که بعض خبرې ځان سره نوټ کوئ نو فایده به تاسو ته که نه ما ته فایده میلاوي. کیدای شي که څوک لیکلو کې ما ته به پیسې ډېرې میلاویږي درس په آخره کې. دا فایدې دپاره چې سړي ته پته وي چې زه څه مې ویلي دي څه مې نه دي ویلي چې انسان خپل وخت ضایع نه کړي چې څه اوري هغه یاد وساتي. دې دپاره چې الله یې وبخي. او دویمه دا چې که سبا له چاته بیانوي نو په خپل هم پوه شو بل به هم پوه وکړي. نازلېدو په اعتبار سره 9 نمبر صورت دی. 9 نمبر صورت دی. مقصد د صورت چې سړی پکې سوچ وکړي عام مقصد د دې دغه دی په اسلام باندې مضبوط پاتې کېدل. دا خبره پکې بیان شوې ده چې په اسلام به مضبوط پاتې کېږي او ورسره د اهل کتابو د شبهاتو رد شوی دی تفصیلا خصوصا د نصاراو د شبهاتو رد شوی دی. ها د دې صورت ډېر نومونه دي. مشهور نوم چې کوم توقیفي نوم دی هغه آل عمران دی. آل په عربي کې خاندان ته وایي. عمران هغه نیکعمله سړی او د آل عمران څوک دي؟ دا یحیی علیه السلام دی، عیسی علیه السلام دی، مریم علیه السلام. دې ټولو تذکره په دې صورت کې شوې ده. دې ته سورة الامان هم ویلی کېږي. کله دا صورت څوک یې زده کړي که نه نو دی په امن کې شي د غلطې عقیدې نه د عیسی علیه السلام په باره کې خصوصا. دې ته سورة الکنز هم ویلی کېږي. دا خزانه ده په دې کې رازونه پراته دي خصوصا د عقیدې سره چې تعلق ساتي. دې ته سورة المجادله هم ویلی کېږي. مجادله هغه بحث مباحثه او ماریزې چې د نجران نصاراو کړې وې د رسول صلی الله علیه وسلم سره. او دې ته سورة الزهرا هم ویلی کېږي پړقېدونکې ستورې. او دا خو موږ چې کله دې صورت فضیلت بیانو د سورې بقرې نو دې تذکره پکې شوې وه. رسول صلی الله علیه وسلم ویلو اقرؤوا الزهراوین دا 2 پړقېدونکې ستوري لولئ. یو سورة بقره دویم سورة آل عمران. او دا مدني صورت دی د هجرت نه بعد نازل شوی دی او نازل شوی دی د احد د غزا نه وروسته. د احد د غزا نه وروسته 3 کال د هجرتو او د احد غزا شوی او دا صورت نازل شو. د دې صورت او دا صورت 2 حصو ته چې سړی تقسیم کړي که نه نو اولنۍ برخه د دې صورت هغه د نصاراو په باره کې خبره ده. په سورې بقره کې اکثر خبره د چا په باره کې وه؟
اولنۍ برخه د یهودو باره کې اهل کتاب یهود دي او نصارا دي. په دې صورت کې اوس د نصاراو سره خبره کېږي. او دویمه حصه د صورت چې ده هغه خصوصا د مؤمنانو سره تعلق ساتي، بیا د غزوه احد سره تعلق ساتي. احد په غزا کې په مسلمانانو باندې ډېره سخته راغلې او فتح په شکست کې بدله شوې وه. الله د هغې اسباب بیانوي، د هغې حکمتونه بیانوي. دې صورت کې که سړی سوچ وکړي نو نیمه برخه یې په دغه موضوع کې نیمه برخه بله موضوع کې. په دې قصه که موږ ځان پوه کړو نو په دې صورت باندې موږ ډېر په اسانه پوه شو. اصل کې داسې شی و چې د نجران نه نصاره راغلي. نجران دغه د یمن په دې باډر باندې دی چې اوس د سعودي عرب سره هغه علاقه ده. دلته پخوا نصاره به اوسېږو او اوس هم چې هغه علاقې ته سړی لاړ شي نو تاریخي هغه زاړه ځایونه شته دي، د هغوی بعض آثار. یهود چې دی دا د مدینې سره خواوشا کې اوسېږي او نصارا دغه علاقو کې ډېرو او یمن کې مو یمن دغه لګېدلی دی علاقې سره. نو د دوی یو وفد راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. کله دوی ته پته ولګي چې داسې یو نبي راغلی دی او هغه دا وایي زه اخرنی نبي یم او مدینه کې دوی پسې راغی. د شپېته کسان 14 مشرانو، یعنې 14 پکې هغه مشران چې کوم دوی کې عزتمن وو هغه نور عام خلکو. 3 پکې بیا د ټول نه غټ مشران چې په دوی مشران هغه 3 کسان. دوی چې کوم مشر و امیر د دې قافلې د دې وفد د هغه نوم العاقب. بیا چې د هغه کوم وزیر و د هغه نوم السید. او د دوی سره چې کوم غټ مولا راغلی و د هغه نوم ابو حارثه. دوی رالو مدینې ته په رسول صلی الله علیه وسلم پسې مسجد نبوي ته راننوتو د مازدیګر د مانځه ټیم. چې کله مؤمنانو د مازدیګر د مانځه ټیم راغی هغوی مونځ شروع کړو نو هغوی کعبې ته مخ کړی او دوی د مشرق طرف ته مخ کړی خپله قبلې ته یې مونځ وکړو. کله چې مونځ ختم شو دوی رامخکې شو د رسول صلی الله علیه وسلم سره د عیسی علیه السلام په باره کې مناظره شروع کړه. نو 3 خبرې دوی وکړې. یوې ډلې دا وویل رسول صلی الله علیه وسلم ته چې عیسی هم عیسی علیه السلام الله دی، یعنې الله چې دی هم دقه عیسی علیه السلام دی. دا خبره به ذکر کېږي په دې صورت کې، ځکه زه یم که په دې خبره پوه شوې په دې صورت به ډېر په اسانه پوه شي. بلې ډلې دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، ځکه چې هغه بغیر پلار نه پیدا دی او هغه د مور په غېږ کې خبرې کړې. درېیمې ډلې دا وایي چې عیسی علیه السلام د 3 درېیم دی، ځکه چې هغوی پلار دی، زوی دی او روح القدس. نو الهه د هغوی په عیسایانو خپل منځ کې اختلاف دی. د یوې ډلې پکې دا عقیده ده چې الهه 3 دي، عیسی علیه السلام دی، الله دی او مریم ده، یا بازوی د مریم په ځای چې هغه روح القدس عیسی علیه السلام دی. رسول صلی الله علیه وسلم دوی سره اوږده مناظره وکړه، یو څو سوالونه یې تیم کړي. بیا به دا خبره ډېره اوږده شي که موږ دا تفصیلي د واقعه ذکر کولی. یو تپوس یې دا کړی چې ګوره زمونږ رب وجل کوي او مړه کول کوي او عیسی علیه السلام خو پخپله مري. هغوی او داسې ده. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم ووایي ګوره وایي تاسو ته پته دی چې هر بچی خپل پلار ته ځي، نو عیسی علیه السلام خو پلار نشتی چې هغه ته تللی. هغوی دا خبره صحیح ده. بیا چې دا تپوس وکړو چې زمونږ رب نظام چلونکی، تدبیر کوونکی دی، د هر شي حفاظت کوي، رزق ورکوي هر چا ته. عیسی علیه السلام سره دا اختیارات د کوم ځای نه دي او د هغه نه مخکې دا دنیا چا چلوله؟ په دې کې هغوی بیا ملامته شو. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم ووایي چې الله رب العزت سره علم د هغه پټو رازونو دی چې هغه په اسمانونو کې دي او که په ځمکه کې دي. عیسی علیه السلام سره دا علم و او که علم و نو ستاسو د ګمان مطابق تاسو وایي چې هغه وجلی شوی دی، پانسي کړی شوی دی، ولې هغه ته دې پته نه و؟ په دې کې هغوی بیا ملامته شو. رسول صلی الله علیه وسلم ته نور تپوسونه وکړو. یو تپوس یې دا کړی و چې عیسی علیه السلام تاسو وایي چې پیدا شوی دی د مور نه، هغوی ورته یاو. نو دقه شان هغه د مور په خېټه کې اوس هم چې د نور ماشومانان دي او دې ته هغه غذا او خوراک میلاوېدو څنګه چې د نورو ماشومانو ته د میندو په خېټو کې میلاوي، هغو ته یاو. نو دا څنګه رب دی چې خوراک څښاک کوي او دا څنګه رب دی چې هغه د مور په خېټه کې وخت تېروي هلته رابند شوی دی.
هله غرض ډېر اوږد بحث شی او د رسول صلی الله علیه وسلم دوی نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي الا تسلموا اسلام ولې نه قبلوئ او چې قد اسلمنا قبلک موږ خو د پخواني اسلام قبول کړی ستا نه مخکې مونږ قبول کړی رسول صلی الله علیه وسلم کذبتم دروغ ووایي تاسو د اسلام د راوړو نه درې خبرو منع کړي یو دا چې تاسو دا وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دا کفر دی څنګه یو سړی دا خبره کوي هغه اسلام قبول کړی دویم دا چې تاسو د صلیب بندګي کوئ دریم دا چې تاسو خنزیر خورئ هغه ټول هغه سړي چې د شریعت خلاف دي څنګه تاسو دا دعوه کوئ چې موږ اسلام قبول کړی دی بیا د مباهلې دعوت پکې وشو دا مسله را روانه چې راځئ زه به خپل بچي او خپل چې څه دي بیبیانې او چې نور څوک دي او زه به خپله به راوځم یو میدان ته او تاسو هم راوځئ او الله ته به سوال وکړي چې په موږ کې کوم دروغجن دی الله دې په مرګ راولي او لعنت به پرې ووایو هغوی موږ له ټایم راکړه موږ به مشوره وکړو مشوره یې چې وکړه نو خپلو کې دا ووایي چې ګوره دا سړی هم حقه دی کوم زموږ په کتابونو کې راغلی دی ښه خبره دا ده چې دې ځنه داسې لاړ شو که ده سره مباهله وکړو نو الله راباندې مرګ په رښتیا راولي او الله راباندې ذلت راولي بیا دوی مباهله ونه کړه صرف بیا دوی دا خبره وکړه چې غاړه یې کېښوده چې بس صحیح ده موږ به ستاسو ماتحت یو خو داسې کار وکړه چې زموږ سره یو ملګری ولېږه په دې خپلو ملګرو کې صحابه کرامو کې هغه به هلته وي بس هغه به سرپرستي کوي او کم ټیکس را جمع کولی یا نور څه مسلې ټولې به هغه سرته رسوي نو رسول صلی الله علیه وسلم صحیح ده تاسو وروسته راشئ زه به سره یو ملګری ولېږم یا رسول صلی الله علیه وسلم ابتداء دا خبره وکړه چې تاسو سره به زه یو ملګری لېږم نو بیا چې کله صحابه کرامو مونځ وکړو هر یو کوشش دا کوو چې ما مشر کړي ځکه چې رسول الله وسلم ته هغوی ویلي موږ سره یو امانتګر ملګری ولېږه رسول صلی الله علیه وسلم صبر وکړئ تاسو سره به زه یو کس لېږم چې هغه به د امت امانتګر سړی نو هر یو دا شرف غوښتو چې دغه زه شم تر دې چې عمر رضی الله عنه دا خبره په خپله ذکر کړې دی فجعلت اتطاول بعد الصلاه وایي څنګه چې دا سلام رسول صلی الله علیه وسلم وګرځولې ما دا سټ هسې کته به راکوو چې که په ما نظر پرېوځي او وایي چې هغه دا دی نو رسول الله وسلم چې سلام وګرځو ښه یو ګس ته یې لږ وکتو او بیا آواز وکړو قم یا ابا عبیده ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه هغه ته آواز وکړو بیا دا وایي هذا هو امین هذه الامه ابو عبیده رضی الله عنه د دې امت امانتګر دی دی به تاسو سره لاړ شي دغه قصه وه او بیا غالبا دا صورت چې دی ما تاسو ته چې اولنۍ برخه هغه هم د دقې مسلې وضاحت کوي د توحید د عقیدې او د دې خبرې چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی او نه عیسی علیه السلام اله دی نه د عیسی علیه السلام په لاس کې هغه اختیارات شته کوم چې د الله سره دي او دویمه برخه د دې صورت هغه بیا تعلق ساتي د احد د غزا سره او په خپل ځای کې د هغې تفصیل به انشاءالله هلته بیانوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې الله لا إله إلا هو هغه ذات دی چې نشتی لایق د بندګۍ سوا د هغه نه ګوره صورت ابتدا یې د دې نه وکړه رد یې په نصاراو باندې الله په اوله کې خپل تعریف کوي زه هغه څوک یم چې زما نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته نه عیسی علیه السلام د عبادت حقدار دی نه عزیر علیه السلام نه بل او نه بل الحي القیوم همیشه ژوندی دی تدبیر کوونکی دی او د دواړو صفات په عیسی علیه السلام کې نشته نه هغه همیشه ژوندی دی او نه هغه نظام چلوونکی دی د دنیا دی او دا صرف خبره د عیسی علیه السلام نه ده د الله نه علاوه چې څوک هم دي او کې دا صفات خو نشته یو خاص دی په الله پورې نزل علیک الکتاب نازل کړی دی په تا باندې کتاب بالحق په حق سره مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دې نه مخکې دي بس خبره د قرآن الله بیانوي ولې خبره د قرآن نو دوه خبرې یو دې طرف ته اشاره ده
چې د آسماني کتابونه را لېږل وحي را لېږل دا د الله کار دی الله نه بل څوک دا کار نشي کولی دویمه دا دعوت دی یهودو نصاراو ته چې دا کتاب چې کوم الله را لېږلی دی یقیني دې ته غاړه کېږدئ که نه او په دې کې خو داسې خبره نشته چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی یا بل څوک یا بل څوک وأنزل التوراة والإنجيل او نازل کړی دی تورات او انجیل د هغوی د کتابونو تذکره پکې مو شو او ورته دا مو ویلی شو چې قرآن ګورئ د دغه کتابونو تصدیق کوي نو څنګه بیا غاړه ورته نه ایږدي د سورې بقرې د آخرني آیتونو او د سورت آل عمران اولني آیتونو ربط دا دی هلته ذکر شو چې پیغمبر او مؤمنانو په ټولو کتابونو ایمان راوړی دلته دا کتابونو بعضو تذکره پکې وشو من قبل مخکې د قرآن نه تورات او انجیل الله کله نازل کړي دي د قرآن نه مخکې هدى للناس د پاره د خلکو هدایت د پاره د خلکو وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرق راوستونکی په حق او باطل کې بعض علما وایي فرقان دلته مراد کم کتاب دی نو بعض وایي فرقان نه مراد ټول آسماني کتابونه دي یعنی الله دا درې ذکر کړو قرآن ذکر کو تورات او انجیل او بیا لنډ الله دا وایي چې څومره آسماني کتابونه چې دي هغه ما رالیږلي دي ځکه چې هر آسماني کتاب فرق راولي حق او باطل کې او بعض علما وایي نه الفرقان نه مراد قرآن دی نو د قرآن خو تذکره وشوې وه نو بیا سره الله وایي چې ما قرآن رالیږلی نو دا په دې چې دې منځ کې د تورات او د انجیل تذکره راغله نو الله پسې بیا د قرآن تذکره وکړه چې د دې قرآن د لاسه زاړه کتابونه ټول منسوخ شوي دي همدا آخرنی کتاب دی ان الذين كفروا بآيات الله یقینا کسان چې کفر کړی دی په آیتونو د الله انکار کړی دی د کتابونه نه دي منلي لهم عذاب شدید د دوی دپاره عذاب سخت دی والله عزیز ذو انتقام او الله زورور بدلا غستونکی دی ان الله لا يخفى عليه شيء یقینا الله نه پټیږي په هغه باندې څه شی فی الارض ولا فی السماء ازمکه کې او نه په اسمان کې هیڅ شی نه پټیږي دا خبره ولې وکړه نو یو دا چې وګوره د الله شان دا دی نو د الله نه راوڅوک دی چې دغه دا شان دی تاسو خو مناظرې کوئ لګئ څوک د عیسی علیه السلام الوهیت ثابتوي څوک د بل چا څوک د بل چا نو دا صفت د چا دی کوم چې د الله دی چې پټې خبرې د ځمکو د اسمانونو ورته معلوم دویم الله په دې کې دوی یری چې ګوره الله باندې څه پټ نه دي الله تاسو اینې او ستاسو دا مناظرې او ستاسو دا بحثونه تاسو چې کوم توحید مبارک کوي الله دا ماته معلوم دي صحیح که یری الله هو الذي يصوركم في الأرحام هما الله اغا ذات تے چی شکلون درکی تاسو تا پر رحمونو دمیاندو کی کیف یشا سنگ چی اگواری اللہ اغا ذات تے چی تاسو لشکلون درکی اس دی کی یو خود اللہ شان بیان شو عظمت اور سر دا خبری تم اشاره لی چی عیسیٰ علیہ السلام خو بخبر دا مور بخیٹا کیو او عیسیٰ علیہ السلام لمور دا مور بخیٹا کی چی کلو نو دا شکل آگا تا کم زیر ملاو شایدو خو اللہ اولا ورکڑی نو خو الله ته محتاج او خو د الله بندو نو څنګه د الله سره شریک کوي او بار بار دې خبرې ته ضرورت نشته چې دا خو د حضرت عیسی علیه السلام په دې یادوم ځکه چې د مناظرې خبره مې تاسو ته وکړه نور دا عامه ده که څوک وایي چې پلانې بابا پلانې پیر پلانې بزرګ نو دغه بابا پیر بزرګ هم یو وخت د مور په خېټه کې نو څنګه دی بیا د الله سره شریک شو د الله سره برخدار شو او حال د هغه دا دی بله مسله دې دا راووته چې شکلونه الله رب العزت ورکړي د الله په مخلوق پر به استهزا نه کوئ دې سړی ویلی شي چې پلانې رنګ یې تور دی یا هغه پلانې چې دنګ دی هغه پلانې چې چیت دی هغه پلانې چې پوزه یې غټه ده هغه پلانې چې سترګې وړي دي کله سړی داسې یو نښه ذکر کوي چې سړی وپېژني خو به طور د استهزا به نه وي به طور د استهزا به هغه نه وي چې ته خاندې په چا پورې مسخرې به نه کې د الله په مخلوقاتو پورې
دغه به وي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه د سپي په باره کې خبره نه کوم چېرې د سپي حدیث د یېرېږم د الله نه چې الله مې چې ته راونه نیسي نو که سړی خبر ورکوي د یو چا د صورت په باره کې د قد و قامت په باره کې جدا خبره ده خو به طور د استهزا په چا پورې خاندل چې پوز یې داسې وه خوله یې داسې وه غوږونه یې داسې وو مخ یې کوږ و سر یې داسې و خېټه یې داسې وه به طور د استهزا دا نه ده پکار د دین الله او د الله رسول منع کړي لا اله الا هو نشتی لایق د بندګۍ سوا د غنا بار بار دا خبره کیږي ځکه چې مسله دقیقه روانه ده العزیز الحکیم زورور دی حکمت والده د اهل کتابو خو په دې نه لګېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دی ولې په عربو کې دی پکار دی چې نبی په بني اسرائیلو کې وي دلته الله وی زورور دی نو چې الله فیصله کړې ده څوک خو الله ته نشي ویلی چې ولې بل دا چې الله په هر کار کې حکمت دی نو په دې کې حکمت شان د الله بیانېږي چې وګوره هغه ګوره کتاب هم درلېږلی دی یو خو دا خبره بیان شو چې دا کتاب رالېږل صرف د چا کار دی د الله دویم دې ته اشاره ده چې دا کوم کتاب الله درلېږلی دی لږ دا په توجه سره ولولئ نو تاسو به پوه شئ په حقیقت د توحید باندې هو الذي أنزل عليك الكتاب الله غزات دی چې رالېږلی دی په تا باندې کتاب د مراد قرآن دی منه آیات محکمات بعض د دغې نه آیتونه دي ښکاره مطلب والا هن ام الكتاب چې دغه آیتونه اصل د کتاب دي و اخر متشابهات او نور آیتونه پټ مطلب والا دي الله قرآن را لېږلی دی او په قرآن کې آیتونه دوه قسم دي کم ښکاره مطلب والا چې هغې ته محکمات ویلی کېږي او پټ مطلب والا چې هغې ته څه ویلی کېږي هغې ته متشابهات ویلی کېږي دا خبره یاده کوي د محکم یو دا مطلب هم دی مضبوط نو په دې معنی سره قرآن ټول محکم دی او د محکم بله معنی ده چې واضحه معنی والا متشابه قرآن په یو معنی سره ټول متشابه دی یعنی ټول یو شان دی په رښتینوالي کې په مضبوطوالي کې او کله متشابه په دې معنی سره چې ډېر مطلبونه پکې مراد د الله پکې یو مطلب خو باطل پرست خپل مطلبونه اخلي دا خبر الله ولې دلته ذکر کړه لکه ګوره د عیسی علیه السلام په باره کې الله وایي وکلمته عیسی علیه السلام د الله کلمه ده القاها الى مریم چې راچولې و مریم ته وروح من او روح دی د الله د طرف نه اوس دا کلمته دې کې ډېرې معنی پرتې دي نصاراو رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي وګوره دا خو ستاسو قرآن کې دا خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله جز دی د الله برخه ده وی څنګه وی الله نه وایي چې وکلمته دی عیسی علیه السلام په خپله د الله کلمه ده نو خو مطلب دی چې د الله برخه شوه که او الله ویلي چې وروح من او روح د الله نو خو د الله زوی شو که اوس وګوره دا خبره خو قرآن کې شتي خو مطلب دغه نه دی کوم چې دوی بیان کړو دوی ته خپل مطلب واغستو دې ته متشابهات وایي حالانکه وکلمته مطلب دا دی که موږ چېرته دا آیت هغه واضحه آیتونو ته واپس کړو نو د دې مطلب به واضحه شي وکلمته مطلب کلمه د الله یعنی الله پیدا کړی دی په کلمه د کون سره چې شا جدی شو وروح من او روح دی د الله د طرف نه نو دا خو واضح دی چې دا کې چې روح اچولې د چا طرف نه ده د الله د طرف نه بلکې الله وی قرآن کې به راشي ځمکه اسمانونو باره کې جمیعا منه دا ټول د الله د طرف نه دي نو سړی به څه وایي چې دا ځمکه اسمانونو والعیاذ بالله ټول د الله برخه ده او د الله سره شریک شو نو ګوره هغوی اوس دې ځای کې خپل مطلب راوویستو طریقه څه ده قرآن کې بعض آیتونه واضحه معنی والا دي او دا ډېر آیتونه دا اکثر دي لکه مثال پرون موږ دغه آیت وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ایمان والو ویریږئ د الله نه او پرېږدئ دا سود دا واضح معنی والا دی که نه دی
اوس هم بعض غړي دي چېرې نه پته نه لګي که نور څه به کي واضح دا محکم دی ښه بعض آیتونه قرآن کې داسې دي چې د الله مراد یو دی او د هغې نه نور مطلبونه مغسته کېږي نو باطل پرست خپل خپل مطلبونه راوباسي سوال دا دی چې الله داسې آیتونه بیا قرآن کې ولې رالیږل نو جواب دا دی چې دا امتحان دی چې پته ولګي ته اوس څه کوې دویم دا چې الله پکې د علماو فضیلت راښکاره کړي څنګه په دغه ځای کې علما پوهېږي حق پرست علما هر سړی پرې نه پوهېږي نو که آیتونه ټول واضحه وی بیا به ټول خلک یو شان په قرآن پوهېدی نو د عالم شان او فضیلت پکې نه راښکاره کېدو مثال پې ما دغه ذکر کو وکلمته او کلمه د الله طریقه کار څه دی چې کله قرآن کې داسې آیت راشي نو هغه به موږ واپس کو هغه واضح آیت ته نو موږ ته پته ولګي چې دلته مطلب څه دی لکه اوس وګوره عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله برخه ده د الله زوی دی دلیل څه دی وکلمته عیسی علیه السلام وایي د الله کریمه ده موږ به اوس داسې چلو کړو چې د قرآن هغه واضح آیتونه چې کوم دي محکم هغې ته به واپس شو د هغه ځینې به دا مسله معلومه نو قرآن کې واضح یو آیت ته داسې یو مثال دی سورة الزخرف کې ان هو الا عبد انعمنا علیه الله وایي عیسی علیه السلام نه و مګر زموږ یو بنده و دا اوس واضح دی که پټ دی واضح دی اگر پټ به موږ را واپس کو دی واضح ته نو مسله واضح شوه چې د کلمې نه دا مراد نه دی چې هغه د الله زوی دی دلیل پې څه دی ځکه چې هلته هغه واضح آیت کې دي ان هو الا عبد انعمنا علیه چې عیسی علیه السلام هغه د الله بنده نو چې د الله بنده نو ته ورته بیا څنګه کلمه وایې د الله چې مطلب په دې مطلب وایي چې دا د الله برخه دی د الله زوی نو دا متشابهاتو کې شو نو متشابهات طریقه دا د وضاحت چې ته به هغه واضح آیتونو ته را واپس کې نو بیا به تا ته پته ولګي چې دلته مطلب هغه څه دی لکه هسې یو مثال پې واله اگر که دا ښکاره دی خو بعضو ته دا آیت چې داسې پټ شوی دی لکه دا قبر پرست چې کوم دي او دا پیر پرست دوی وي الله وایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله وایي چې کوم زما دوستان دي او اولیاء الله دي په دوی به نه یری او نه به دوی غمجنه کېږي دا خبره خو صحیح ده نو ستاسو څه مطلب دی دې ته خپل مطلب راوباسي وایي چې نه به یره شتي او نه غمجنه کېږي نو بیا موږ هغوی ته خپل حاجتونه بیانو هغوی الله ته نږدې دي نو زموږ دا خبرې به الله ته رسوي دا اوس دا مطلب خو په دې آیت کې نشته که نه خو دې ته ځان له راوویستو حل یې څه دی موږ به دې ته وایو چې لږ صبر وکړه دا قرآن وایو راځه ته په هر ځای کې الله وایي چې زما نه علاوه به د چا نه غواړئ زما نه علاوه به چاته سجده نه لګئ ما ته به دعا کې ډایرکټ په منځ کې واسطې نشته دا خبرې قرآن کې بیان شوي دي نو دغه آیت به موږ د دې آیتونو سره ولګو نو مسله واضحه شوه چې دوی چې کوم مطلب اري دغه نه دی د دوی دا مطلب چې دغه نه دی دا د دوی خپل یو سوچ دی او د دې لپاره لګیا دي دا آیتونه تاوی راتاوی بله فایده دا یاده کړئ متشابهات چې قرآن کې کم دي دا په درې قسمه دي دا پټو معنو ولا کوم آیتونه چې دي یا ډېرو معنو ډېر مطلبونه ترې اخیستل کېږي یو هغه متشابه دی چې صرف علم د الله سره دی هېڅ انسان ته د هغې پته نشته لکه د الله صفات قرآن کې ذکر شوي دي که نه چې د الله صفات د الله مخ دی د الله لاس اوس د حقیقت د دغه صفت او کیفیت هغه الله ته معلوم دی کیفیت یې الله ته معلوم دی موږ صرف دومره منو چې او دا د الله صفت دی په حقیقي معنو سره یې منو بعض متشابهات هغه دي چې هغه انسان یې راپیدا کولی شي چې کله کوشش وکړي لکه قرآن کې یو آیت ستا مخې ته راغی په هغې کې ډېر مطلبونه کیدی شي او تا کوشش وکړو د هغې د وضاحت ته لټولو ته به پوه شوې بعض متشابهات هغه دي چې صرف خاص علماو ته معلوم دي عام مسلمانانو ته نه دي معلوم نو دا درې قسمه متشابهات په قرآن کې شته او دا یو اوږده موضوع ده تېر شوي کال نه د هغې نه چې کوم مخکې کال و 2020 کې یا 2023 کې ما درسونه کړي په دې عنوان باندې اصول التفسیر د تفسیر اصول په هغې کې ما د دې محکم او متشابه باره کې تفصیلي خبره کړې دلته صرف دومره بیان شوی چې موږ پې څه نه څه پوه شو او د آیت واضح شي بنیادي آیتونه کوم یو دي محکمات کوم ځای کې دي چې دا بنیادي دي
هن ام الكتاب هن ام الكتاب دغه ایتونه اصل د کتاب اصل څنګه یعنی دا متشابهات به ته دی بنیاد ته راوپس کې نو چې دې ته راوپس کې هغه ایتونه به واضح شي لکه اوس ګوره قرآن کې دا راځي الرحمن علی العرش استوى رحمان په عرش د پاسه دی څنګه د پاسه دی ته شو کولی شو څنګه د پاسه دی مونږ ته پته نشته کیفیت مونږ ته نه دی دا متشابهات یا دا اوس چې مونږ الف لام میم الله ته دې معنی معلومه ده اگر که بعض علماء کوشش کړي حضور پورا معنی یقینی معنی مراد هغه الله ته معلوم ده فأما الذين في قلوبهم زيغ بس هر چا کسان دي چې په زړونو د هغوی کې کوږوالی دی فیتبعون ما تشابه منه نو دوی روانیږي په هغه ایتونو پسې چې پټې معنی واله دي د دې کتاب نه هغه ښکاره معنو والا پسې نه ځي په کومو معنو والا پسې ځي پټو معنو والا ولې ځکه چې په دې کې دوی خپل کار چلوي اوس لکه ښکلی مثال به موږ د عیسایانو ورکړو ښکاره ایتونه شته چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی دوی هغه ایتونو له نه ځي دوی ځي هغه ایتونو له چې په هغې کې ډېرې معنی کیدی شي نو دوی پکې هغه معنی راوباسي چې هغه د دوی د مذهب او د عقیدې سره برابر دي ځکه الله وایي ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنې چې فتنه جوړه شي نو واضح ایتونه پرېښودي په نورو پسې روان وابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د حقیقت د هغې غواړي دا چې د حقیقت او تفسیر او وضاحت د دې آیت هغه موږ دغه شان وکړو لکه څنګه چې زموږ خواهشات غواړي د دې لپاره لګیا دي وما يعلم تأويله إلا الله او نه پوهېږي په حقیقت د هغې باندې مګر الله او دا ما تاسو وایي چې متشابهات درې قسمه دي یو پکې هغه دی چې په هغې صرف الله پوهېږي نو اوس دوی انختی دي په هغه متشابهاتو پورې چې الله د هغې په معنی پوهه دی لکه تاسو دا واضح ایتونه له ولې نه راځي واضح له چې راشي بیا خو مسله بالکل واضحه کېږي په دوی باندې بیا رد کېږي نو ځکه هغه واضحه مسلې له نه راځي او په دې باندې ډېر زیات مثالونه او زما ذهن کې شتي چې دا باطل پرست د قرآن نه استدلال کوي په خپلو بدعاتو او خرافاتو باندې خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي والراسخون فی العلم او هغه کسان چې پاخه دي په علم کې اوس ګوره که چېرته ته د دې آیت تلاوت کوې که نه او ته داسې وایي چې وما یعلم تأویله الا الله او نه پوهېږي په حقیقت د دغه آیتونو مګر یو الله او دلته ودرېږي مطلب دی چې حقیقت صرف الله ته معلوم دی والراسخون فی العلم او کوم چې پاخه دي په علم کې دا اوس تا بله خبره شروع کړه او که چېرته وقف په دې ځای کې وکړي لکه بعض علما وقف دلته دی وما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم دلته به ودرېږي نو بیا مطلب دا شو چې د دې متشابهاتو په حقیقت باندې الله پوهه دی او کوم علما چې په علم کې پاخه دي هغوی پې پوهه دي نو دا ما تاسو ته وایي چې متشابهات په درې قسمه دي دوه قسمونه هغه دي چې په هغې باندې علما پوهېږي الراسخون فی العلم پاخه په علم کې لنډ تعریف د دې دا دی د دې علماو ډېر تعریفونه کړي چې څه مطلب د راسخ په علم کې لنډ تعریف یې دا دی او ډېر خوندور په علم باندې عمل کوونکی دې مراد هغه علما دي راسخین علما کوم یو دي چې په علم باندې عمل کوي د الله والا دي دغه راسخین علما چې قرآن او حدیث باندې ول الله پوهه ورکړي پرون ما دا خبره تاسو ذکر کوله چې دا نه دی چې یو سړی به ځان ته مولا وایي دی به مولا شي عالم به شي موږ به یو څو خبرو ته ګورو یو به دې ته ګورو چې ده څه یې زده کړي دي او خو به دا معلومه وي چې ده څه یې زده کړي دي دویم دا څومره یې زده کړي دي او دریم او ډېره اهمه عمل پې څومره کوي نو کوم چې راسخین علما دي هغوی څه وایي یقولون وایي هغوی آمنا به من ایمان راوړی دی په دې کل من عند ربنا دا ټول د طرف د رب زمونږ نه دي ګوره د اوچتو خلکو دا کار دی هغوی د هغه ګمراهانو په شان په متشابهاتو پسې صرف نه دي روان هغوی د متشابهات او د محکمات ټول د چا له طرف نه دي د الله له طرف نه زموږ په ایمان دي
وما يذكر إلا أولو الألباب او نصیحتنا کلی مگر صفا عقلن والا دې خبرو نه پوهیږي مگر د عقل خاوندان او د دې خبرو نه نصیحت نه اخلي مگر د عقل خاوندان. اوس الله رب العزت د مؤمنانو یو دعا ذکر کوي او یو طریقه هم ښیي مؤمنانو ته چې دا دعا غواړئ د الله نه چې دا ظلم چېرته کاږه نه شي. ولې دا دعا الله دلته ذکر کوي؟ ځکه چې د تېر شوي آیت کې وویلی شو وی د چا چې زړونه کاږه دي نو هغه په متشابهاتو پسې روان دي. اوس ته سوال وکړه الله ته چې یا الله زما زړه مه کږوه او ما په دنیا و آخرت کې په حق باندې مضبوط ساته، ثابت قدم په دنیا کې او په آخرت کې. په آخرت کې څنګه؟ سوال جواب په وخت کې، پل صراط باندې تېرېدو وخت کې، او بس داسې نور حالات. ربنا اے رب زمن لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا مکه ګوا زړونه زموږ وروستو د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار وښوه. الله اکبر، دا ډېره قیمتي دعا ده. مکه ګوا یا الله زړونه زموږ وروستو د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار وښوه. یو خو هغه سړی دی چې د اول نه ورته نیغه لار نه ده معلومه، په کږه روان دی، دی په کږه روان دی، تباه دی، خو زه د اول نه ور روان دی. یو هغه دی چې نیغه لار ورته ښکاره شي او د هغې نه بعد بیا کږې ته راواوړي، لویه بدبختي ده. نو دا دعا یاده کوي، په مخ یې غواړئ د الله نه. ورسره هغه دعا چې حدیث کې راغلې ده یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک، هم دغه مطلب ده چې الله ته زړونه اړې راړې، زما زړه په دې دین باندې مضبوط کا. حدیث کې ډېرو حدیثونو کې دا خبر راغلی ده چې د آدم د بچو د زړونه ټول د الله د دوو ګوتو په منځ کې دي، کقلب واحد، لکه یو زړه چې یصرفه حیث شاء، الله یې اړوي چې کوم ځای ته خوښه شي هغه طرف ته وغواړي. نو ځکه سوال کوئ الله ته. او یو حدیث کې داسې هم راځي، ما ذکر کړی مو مخکې یو پیر تاسو ته، او امام احمد راوړی دی، رسول الله وسلم وایي ان هذا القلب كريشه بفلاة من الارض تقيمها الريح ظهرا لبطن. وی دا د دې زړه مثال داسې دی که نه لکه یو بڼه چې د مرغۍ نه وځي که نه، او هغه په دې شړه ځمکه کې پرته د سیلۍ پسې راځي، کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي. نو دغه شان دا زړه دی، دا ګوره اوړي او قلب عربي کې دې ته قلب وایي، او قلب ورته ولې وایي چې دې باندې تقلب راځي، اوړي په یو ځای نه ودرېږي. ډېره یره د مؤمن سره چې زما د زړه به ګورې اخري وخت کې چې دنیا نه ځم کم طرف ته به اوړي ده. اوس خو صحیح ده، فی الحال یو سړی دینداره دی، خو دې مه دوکه کېږه، سبا له به دا زړه په دې خبره ولاړي په کومه باندې چې نن دی الله ته پته ده. نن چې موږ په کوم هدایت باندې یو، سبا له به په دې هدایت باندې یو، الله ته پته ده. نو ځکه مؤمنان دا دعا د الله نه غواړي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، او روبخ من تدخل تربنا مهرباني إنك أنت الوهاب، يقينا توركون كي بغير دغختونا. وهاب ده الله نوم ده، معنی ده ده آغا ذات چې بنده ته لاسې شی غوښتلی نه هغه ونه ورکړي. اوس الله موږ له ګوره څومره څه راکړي دي، په دې کې ګوره لږ موږ د الله نه غوښتلي دي، ډېر الله بې د غوښتو نه موږ له راکړي دي، بې د غوښتو نه الله موږ له راکړي. ته شان دی دا معنم ده هغه رب چې د هغه ورکړه بې حسابه ده. ربنا یا رب زمن إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، یقینا تراجم کون کے خلق لرا غورزتا چه شک نشتی پاگی کے. یا اللہ تب دا خلق راجم کے معنی دا چتا دا خلق پالتو ندی پیدا کری، بلکہ اورستا ٹاکلی دا پائی کسی شک نشتی دا خلق بتا گئی تراجم کے. إن الله لا يخلف الميعاد،
یقینا الله خلاف نه کوي د وعدې خپلې او وعده د الله څه ده چې دا خلک به راجمع کوي قیامت. اوس د کافرانو انجام بیانوي او دا ایتونه واضحه دي د کافرانو انجام بیانوي. انجام د کافرانو مطلب چا چې دا خبرې بیا نه دي منلي او دغه کتاب یې نه دی منلی د کوم چې اوس تفصیل ذکر شو د هغوی حال دا چې ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم لري بنکی د دوی نه مالونه د دوی او نه بچي د دوی من الله شيئا د عذاب د الله نه څه شی. بچي او مالونه به دې ذکر کړو ځکه چې په کفر کې د واقع کېدو یو وجه دا ده چې سړی د دنیا سره دومره محبت کوي چې آخرت ته سره توجه دی. الله وایي همدغه دنیا چې د کومې دنیا د لاسه دوی د کفر کړی دی د دنیا به د الله د عذاب په مقابله کې هېڅ فایده ورنه کړي. او دا د مسلمانانو دپاره هم دا خبره ده څوک چې د دنیا دپاره لګیا د بېدیني کوي که نه او د دنیا دپاره د الله عبادت په صحیح طریقې سره نه کوي د دنیا به له زره برابر فایده دله په آخرت کې نشي ورکولی. وأولئك هم وقود النار او هم دغه کسان دوی خشاک د اور دي. کدأب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د فرعونیانو دی. والذین من قبلهم او دغه کسانو چې د دوی نه مخکې وو. فرعونیان ولې خاص ذکر شو سمودیان ذکر نه کړو عادیان ذکر نه کړو وجه دا ده چې په بني اسرائیلو کې د فرعون دا قصه ډېره مشهوره که هغه یهودیان دي او که هغه نصارا دي نو هغه څوک یې ورته ذکر کړو چې په هغوی کې مشهور وو. دا نصارا دا یهودیان چې غاړه نږدي دی حق ته الله بالکل حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی. سی چل کړه وګوي کذبوا بآیاتنا دروغجنې ګڼلي وو آیتونه زمن فأخذهم الله بذنوبهم نو راونیول هغوی لره الله په سبب د ګناهونو د هغوی والله شدید العقاب او الله سخت عذاب واله دی. دا قسم آیتونه اوسره یاد ساتئ لکه چې ډېرو ته به صرف دغه یاد دی چې الله غفور رحیم الله په ګناهونو رانیوم کوي فاخذهم الله بذنوبهم بل دا چې الله هغوی سره ظلم نه و کړی چې هسې رانیولي د څه د لاسه ګناهونو د لاسه. اوس الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې ته کافرانو ته دا خبره وکړه. د دې نه مخکې چې موږ دغه آیت ووایو د دې په شان نزول کې یو څو خبرې بیانېږي. یو خبر هغه دا بیانېږي چې کله مسلمانانو ته فتح میلاو شو په بدر کې او مسلمانان یو څو نو رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې دا یهود را جمع کړو. د یهودو چې کوم بازارو خصوصا د بنو قینقاع قبیلې خپل بازارو غټ او یهودیان اکثر تاجران او مالدار خلک نو د هغوی په هغه بازار کې را جمع کړو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا وویل ای یهودیانو د قریشو د حال نه تاسو خبر شوئ چې الله څنګه ذلت په هغوی باندې د بدر په میدان کې راوستو. فاسلموا قبل ان يصيبكم ما اصاب قريشا نو اسلام قبول کوي مخکې د دې نه چې دغه حالات په تاسو راشي د کوم حال چې په دغه راغی په قریشو باندې. تاسو ته ښه پته ده چې زه نبي یم ستاسو په دې کتابونو کې زما تذکره ده. هغوی ورته جواب کې ووی رسول وسلم ته وی لا یغرنک په دې مه دوکه کېږه ته د یو داسې قوم سره مخامخ شوی وي چې د هغوی څه تجربه نه وه د جنګ او ولئن قاتلتنا او که تا چېرته موږ سره جنګ وکړو که نه نو بیا به تا ته پته ولګي چې اوس ته کسانو ته مخامخ شوی اوس ته سړو ته مخامخ شوی نو په دې مه دوکه کېږه قریشو سره چې دی تجربه نه وه. الله رب العزت دې آیت کې ځکه خبرې جواب ورکړه قل اوایا للذین کفروا
هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی ستغلبون زر ده چې تاسو به مغلوبه کړی شئ مغلوبه کړی شئ یعنې مسلمانان به په تاسو باندې غالبه شي ځکه بعض علما دا وایي چې دا خبره عامه ده ټولو کافرانو ته نو ټول مغلوبه کړی شو دغه یهودیانو الله به مسلمانانو له بری ورکړو که مسلمانان غالبه شو هغوی مغلوبه شو که دا آیت عام مشرکانو ته کې د مکې مشرکانو مغلوبه کړی شي مؤمنان په غالبه شي دا خو په دنیا کې ذلت دی آخرت کې وتحشرون الى جهنم او راجمه به کړی شي جهنم ته وبئس المهاد او بد ځای تیار کړی شوی دی دا جهنم قد كان لكم آیه یقینا شتي ستاسو دپاره نښه یعنې عبرت ستاسو دپاره د عبرت خبره ده ستاسو دپاره د سوچ خبره ده فی فئتین التقتا په دوو ډلو کې چې مخامخ شوي وي دواړه هغه دوه ډلې یو ډله د مسلمانانو بله ډله د کافرانو دې کې اشاره د بدر غزا ته ده چې په هغه دوو ډلو کې ستاسو دپاره د سوچ او د فکر خبره ده الله وی سوچ کوا فئة تقاتل فی سبیل الله یو ډله جنګ کو په لار د الله کې د صحابه کرام چې له پاسه 300 کسان وتي د الله د دین دپاره او د جهاد مسله مو مخکې ذکر کړی او تفصیل بیان شوی فی سبیل الله معنا او مطلب نو صحابه کرامو چې څومره جنګونه کړي دي هغې د الله د رضا دپاره کړي دي د الله د دین دپاره یې کړي نو اوس دې نقشې ته ګوره او سوچ ورته کوه ځکه چې الله وایي په دې کې د ټولو دپاره نښه او عبرت دی یو ډله راغلې ده د الله د دین دپاره واخرى کافره او بله ډله کافره ده یو طرف ته کافران دي بل طرف ته مؤمنان دي کافران یو څو کسان دي معمولي اسلحه ده کافران ډېر کسان دي خاص اسلحه ده مؤمنان یو څو کسان دي معمولي اسلحه ورسره ده اصل خبر هغه دا ده چې دا ډېرې جنګېږي پس اصل مسله دا ده اصل مسله د دې نه دی چې اسلحه چا سره ډېره ده او افراد چا سره ډېر دي خبره دا ده چې راغلي سره دین خو الله وایي چې فئة تقاتل فی سبیل الله دا یو ډله راغلې ده د دې لپاره چې د الله دین غالب شي دا بله راغلې ده د الله د دین د مقابلې لپاره يرونهم مثليهم رأي العين دوی هغوی لره لیدل دوی هغوی لره د خپل ځان نه دو چنده په لیدلو د سترګو سره دوی لیدو هغوی دو چنده په لیدو د سترګو سره و دوی لیدو هغوی دا ټول ضمیرونه دي دوی لیدو هغوی چې د دوی الله مؤمنان یادوي که د دوی الله کافران یادوي نو دې کې دوه قسمه وضاحتونه دي يرونهم يرون لیدو دوی که دې کې موږ دا ضمیر راجي کو مؤمنانو ته خو دا خبره روانه ده انشاءالله سورة الانفال کې الله رب العزت په اوله کې د جنګ چې شروع شوی نه و که نه د کافرانې د مؤمنانو ته لږ ښکاره کول ولې ورته لږ ښکاره کول چې دوی په ډاډه شي ورشي بیا چې کله دا جنګ ونښتو که نه الله ورته بیا ډېر ښکاره کړو د دوی د شمار دو چنده او حقیقت کې دو چنده او ډېرو د هغې نه هم زیات ولې ورته الله بیا په جنګ کې لږ نه ښکاره کول په هغې کې ورته داسې ډېر ښکاره کړو چې دوی ته دا اندازه ولګي چې الله رب العزت په دوی لوی رحم او کرم کړی دی چې دې غټې ډلې سره د دوی جنګ روان دی او الله رب دوی مرسته کوي او که چېرته موږ ضمیر راجي کړو کافرانو ته دا خو واضح دی چې کافران وو په اصل کې لږ خو الله رب العزت چې کله جنګ ونښتو نو دا مؤمنانې کافرانو ته د خپل ځان دو چنده ښکاره کړو چې دوی تېښته وکړي او دوی وویرېږي چېرې دا خو دا خلک ډېر زیات دي را به شي سورة الانفال کې الله په اوله کې کافرانو ته د مؤمنانو هم لږ ښکاره کړي ولې چې دوی د دې جنګ نه ونه تښتي
چې دا جنګ وشي راوی چې دا مؤمنانو دا هو دا څوک سات هیڅ ورځو خو چې جنګ ونښتو الله ورته مؤمنان ډېر ښکاره کړو نو په دوی یره راغله والله يؤيد بنصره من يشاء او الله مضبوطی په مرستې خپلې سره چا لره چې وغواړي هغه خبره ده اوس چې ما تاسو وکړه چې خبره د افرادو د طاقتونو نه ده دغه اسباب دي دا به لټو خو رابشي انشاءالله په سورة التوبه کې عفوا سورة الانفال کې الله وایي چې څومره طاقت ډېرولی شي ډېرې کوي خو دا بیا هم اسباب دي چې څوک پورې د الله مرسته نه وي که نه او ته پورې څوک نشي کامیابېدی والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار یقینا پدې کې عبرت دی د پاره د خاوندانو د عقلونو د عقل خاوندان په دې خبره سوچ کولی شي په دې کې ډېر لوی سوچ د سوچ خبره پرته ده خو د هغه چا دپاره چې عقل یې کار کوي او یا عقل استعمالوي اوس د دې نه بعد الله رب العزت په دې روان آیت کې د شهواتو اصول بیانوي اصول بنیاد شهوتونه چې څومره هم دي په دنیا کې که نه د انسانانو چې کوم شهوتونه دي د هغې بنیادونه او اصول بیانوي په دې روان آیت کې او ورسره دا یاده کوي دا شپږ اصول دي شپږ بنیادونه دي د شهواتو ښه د همدې دا کوم مخ چې تاسو کولو کړی دی نظر هم پرې لګي که نه لګي په دې کې اولنی آیت څه دی بارک الله فیک کافرانو له فایده نه ورکوي مالونه د هغوی بچي د هغوی هېڅ فایده د الله د عذاب په وخت کې موږ دا خبر وکړو چې د کفر یو ګټه وجه ده که دی چې سړی دنیا له ترجیح ورکړي نو دلته اوس الله د دنیا د شهواتو باس کوي او دا کم شپږ اصول چې بیانېږي که نه دا نه دی چې دا حرام دي دا د انسانانو فطرت دی چې دې خبرو سره محبت دی خو خلک دوه قسمه دي یو هغه دي چې د دنیا او د دنیا د شهوات خپل غم او سوچ او فکر ګرځولی دی د سره آخرت ته ګوري نه دا پکې تباه او برباد شوي دي او دا لار د کافرانو ده او بیا چې څوک په دغه نقش قدم روان دویم هغه دي چې هغوی دا وسیله ګرځولې ده د دې سره محبت کوي هغه محبت په حدودو کې دی ورته پته دی چې دا اسم پاتې کېدو والی دي نو خپل دین پې نه خرابوي دا دوه قسمه خلک دي ته به کوشش دا کې چې ته د دنیا د شهوات یو خو د مباح په حدودو کې استعمال کړي او محبت به ورسره هم دومره کوې چې ستا په زړه کې د الله سره چې کوم محبت دی چې هغه کم نه شي دین سره چې کوم محبت دی هغه کم نه شي لکه پیسو سره زموږ د ټولو محبت دی که نه ستاسو سره محبت نشته نشته خو د ټولو یو شان نه دی د ټولو یو شان نه دی بعض د پیسو بندګي کوي لکه حدیث کې راځي عبد الدرهم عبد الدینار بعض سره محبت کوي خو هغه په حدودو کې دننه چې بس د دې د ګزارې پې روانې د دې د ژوند تېرېږي جوړه جامه خپله د بچو غم خادي او نور اصل توجه د هغه دین ته چې دا دین رانه ګډوډ نه شي نو دا سړی ملامته خو نه دی دوی بغیر د دنیا نه خو ګزاره نه کېږي او دا خو د بعضو صوفیانو او جاهلانو دا عقیده ده چې دنیا به بالکل پرېږدي او په یو ګوټ کې به ناستې دا طریقه د رسول وسلم نه دنیا هغه هم کړې وه صحابه کرامو دنیا کوله خو هغه نیکان خلکو دنیا د هغوی هغې یو حد او ما یو پیر دوی تاسو ته دا خبره کړې وه چې دنیا سره به ژوند داسې تېری کړي لکه ته چې په کشتۍ کې سور او د کشتۍ په اوبو کې روانې اوس که دا کشتۍ دې اوبو ته ننوته که نه نو دا کشتۍ ډوبېږي او چې څو پورې دا کشتۍ په دې سر روانې که نه نو دا کشتۍ بچ ده دغه شان د دنیا سره به ته ژوند تېری ډوبېږي او پکې نه ځکه که دننه ورغلې بیا دې راکاږي او بیا دې خصم تباه کوي خو که سرسري روانې له پاسه نو صحیح سفر پکې خپل کوه لکه څنګه چې دا کشتۍ روانه ده بره خپل منزل ته ورسېده ته خپل منزل ته منزل زموږ آخرت دی آخرت ته پکې سفر کوه یا
بله دا چې لاس کې ساته زړه ته یې مه کوزوه ځکه چې زړه ته یې کله کوزه کړې که نه نو بیا به د هغې سره چې دی ستا دین ته نقصان رسي الله رب العزت دې آیت کې وایي زین للناس ښایسته کړی شوی دی خلکو ته حب الشهوات محبت د خواهشاتو سره خواهشات ډېر دي خو ما تاسو ته ووایي که چې دې آیت کې هغه بنیاد بیانېږي چې د خواهشاتو بنیادونه کم یو دي زین للناس خلکو ته ښایسته کړی شوي دي نو بله فایده یاده کړئ یو هغه دی چې الله ښایسته کړي دي د حلال په مرتبه کې دا ټولو ته ښایسته دي او یو هغه دی چې شیطان یې ښایسته کړي هغه د حرامو په مرتبه کې دی للناس ټولو خلکو ته که دیندار دي او که بېدینه دي د دوی د شهواتو سره محبت دی دا فطرت دی هغه شهوات څه دي الله یې ذکر کوي من النساء د زنانو نه دا ټوله لوی شهوت دی زنانو سره محبت او شروع یې د زنانو نه وکړه وجه دا ده چې لویه فتنه رسول الله صلی وایي چې ما پرېښودې د دې امت ته زما نه بعد چې کومه لویه فتنه پاتې شوې د دې امت ته هغه فتنه د زنانو ده فتنه د زنانو لویه فتنه چې د انسان دین او دنیا تباہ و برباد کوي هغه د زنانو فتنه ده والبنین او د زامنو سره محبت فطرت دی زامنو سره محبت دا فطرت او زامن څنګه چې الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې د دنیا ښایست هم دی دنیا پې ښایسته ښکاري بل دا چې مور پلار امیدونه د هغوی سره تړلی شوي د الله نه بعد والقناطیر المقنطره او د خزانو جمع کړی شو من الذهب والفضه د سرو زرو او د سپینو زرو نه دې سره فطرت کې محبت پروت دی د سرو زرو سره او د سپینو زرو سره والخیل المسومه او د اسونو نشاندارونه مسومه هغه اسونه چې په هغې نښې لګېدلي نښې یا بعض علما وایي هغه اسونه چې برګ بروږي چې برګ بروږي دا ډېر قیمتي اس په مقابل د هغه اس کې چې هغه یو رنګ یا المسومه هغه اسونه چې د تندي کې سپینوالی او د خپو کې معمولي سپینوالی او دا په اسونو کې قیمتي اسي د دې سره محبت او دې سره محبت دا نه چې پخوا وبس نشته د اس سره ګوره محبت په هره زمانه کې دی اوس هم د اسونو سره محبت دا د تقریبا هر انسان په زړه کې پروت دی والانعام والحرث او د څاروو او د فصل نه څاروو سره محبت په دې دی چې خوراک او څښاک کې دی پی تسکي ماسته شملي غوښه ځمکه فصل هغې نه هم د خوراک دی نو دا هغه اصول دي شهوات نور هم شتي خو دا د شهواتو بنیاد دی چې کوم الله ذکر کو بیا سبحان الله علما وایي الله په ترتیب سره ذکر کړي دي په کوم ترتیب چې ورسره انسان محبت کوي څنګه لکه د ټولو نه اولنۍ زنانې ذکر کړي دي چې کله سړی بالغ شي نارینه چې کله بالغ شي نو اولنۍ سوچ د ده صحیح چې د واده وکړي بس چې کوم ځای کې کیني پاسې بس غریب دغه فریادونه کوي واده کته واده به چې کله واده وکړي نو الله ګوره زامن دویم ذکر کړي والبنین بیا د بچو سوچ چې الله به بچي راکوي که نه به راکوي او دا بچی نه وي او که دا به هلک وي بیا چې کله دغه خبره وشي نو والقناطیر المقنطره بیا د سرو زرو د سپینو زرو خزاني چې اوس د دې بچو تربیت وکړي او دوی له چې دی څه خرج خوراک پیدا کړي بیا په دغه پسې منډې کړي نو په هغې پسې بیا دغه اسونه او څاروي او جیداد او فصلونه ټول دغې پسې راسي خو الله څه وایي دې ته غوږ کېږده ذلك متاع الحیاة الدنیا دا فایده د ژوند دنیوي ده متاع په عربۍ کې وقتي طور فایدې ته وایي متاع عربۍ کې هغه فایدې ته چې هغه وقتي طور ده الله ګوره الله داسې ونه وایي چې دا فایدهمند نه دي دي فایدې دي خو وقتي طور دي وقتي طور د همیشه نه پاتې کېږي نو تا ته الله وایي هوښیار اوسه دوکه پې نه شي ګوره دا همیشه نه دي نه د زامن همیشئ نه د ښځې همیشئ نه د اسونه مالونه او ځمکې او فصلونه همیشئ
والله عنده حسن المآب او الله چې دی د هغه سره ښایسته ځای د واپسۍ دی ښایسته ځای د واپسۍ چې الله سره دغه جنت معنی ده چې صحیح د دې خبرو سره محبت کول هغه فطرت دی خو مخې ته جنت ساته که غواړې چې جنت ته ننوځي نو لپاره به محنت کړي بل دا چې دلته هم نعمتونه شتي او جنت کې هم نعمتونه دي الله وی هغه ډېر غوره دي او یو وجه د هغې د غوروالي دا ده چې هغه همیشه پاتې کېدونکي دي هر چې دنیا د دي د عارضي دي سبا به انشاءالله شروع کوو د 15 آیت نه رب العالمین دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد